أم أسلمت للنكد أم السراب ابتلى عينيك بالرمد أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. موږ د طلاق ټولې مسلې په مختلفو مراحلو کې تېرې کړي دي. ګرد دا مؤخري مرحله پاته ده چې دوی ډېرې مهمې مسلې دي. اوله استفتاء. دا دغه خلک ډېر سره وایي د عامیان وایي د یو سړي 4 ماينې وي بس یوې سر راپورته کوي ده ورته وویله پر ما طلاقه یا وروسته چې ورغلي نه یې پېژندلې ټولو انکار وکړي. نو اوس به څه کوي؟ الاستفتاء بتوفیق الله تعالی. موږ به سر نه په ګرځاوه. تا یو ملا راته وویله باران ولزه چې هماره مسله په کتاب کې نه وي. مال داسې مسله نشته چې په کتاب کې نه وي. یوه مسله هم داسې نشته خو ما چې نو دوی په یار باشان غوږ به ورته نیسي. په وطنو کې دا مشهوره ده وایي د ګورو سره دې وکې وکې هرې وه چې خوږه وه هغه حرامه ده. دا د مسلمان خبره نه ده. یو دوهم دیوبندي فتاوا دلته فتوا پور کړې ده سخته غلطه شوې ده. سخته ګورې چې شوه دا کتابو ته وګورئ. هغه دا ورکړې ده. هغه وایي سړی چې 2 ماينې وي باره ده چې وایي په دادو کې پر ما یوه طلاقه ده وروسته تعین یې ودته ده. هغه په هغه ځای کې ده د جواب په دې کې هم ورکړی دی چې دا وکړي یوه پر دته ده. نو هلته خو طلاق واقع دی او په ده پرې اختیار دی. واده واره ویل دي چې یوه واقع ده پر ماینې نه دی واقع. واده واره طلاق پر غیر ماینې واقع ده. دلته خو طلاق پر ماینې واقع دی خو ده ماینه ښځه ولیدل چې پر ما طلاق وروسته ځینې ورکه سو. نو دا هغه سره جلا ور دا فتاوا ډېره سخته خطا شوې ده. دا بیا تاسې په دا خبرو باندې سر خلاص کړي. دارالعلوم دیوبند 9 جلد 115 صفحه ګورې. هغه په هغه کې طلاق وارده وارده ورکړي دي غیر ماینې ته. نو باره تعین خود دته دی. او دلته چې دی په دې صورت کې دا طلاق د ماینې ته ورکړی دی وروسته ځینې ورکه ده. نو اصح کول دا دی چې 4 سره پر ارامي دا غوږ نسي تسریع ټول 4 سره پر ارامي دي تر هغه وخت پورې چې غالبه ګمان اوس نو طلاقونه درېږي. که یو طلاق ورکړو رجعي نو حقوق ته دې رجوع په خوله چې وایي راجعاتو کې بیا بېرته ماینې شو. که طلاق کنایي ورکړي باین 4 سره نکاح وي د دې سره نکاح دا بل سره نکاح خبره خلاص که طلاق ثلاثه ورکړو چې په ثلاثه طلاق یې باره به څه کوي 4 سره پر ارامي بل میړه ما غوته ارام نفقه هم پر ده باندې فرض نادرې ته ګورې یا طاقت نه نفقه نه ورکړل کاجب به دته نفقه هم ورکړل. تر هغه وخته پورې دی مکلف دی چې هغه اقرار کوي ټولې ورته ارامي چې هغه اقرار کوي او یا دته سم دم په غالبه یقین دا کوي چې دا په غالبه ګمان ده یعلمو ټول کتابونه په تور وایي. دا طالبانو د اوس زمانې دپاره مو دا کار کړی دی چې تصریح یې په تورو لیکلی دغه کتابونه مو رانقل کړي. دا فقط په ټول کتابو کې 3 دانې دي. نور خو دا اردو هغه یوه خطا شوی دي ټول 3. یو تاتارخانې په 1500 عین دغه صورت یې لیکلی دی 519 صفحه. دا هغه 4 جلد دی په تورې لیکي. بل کتاب الاختیار هغه په 3 جلد اوله صفحه کې او بل هندیه د ازمورسته عالمگیری هغه په جلد اول 204 شپېته کې دا په تورې وایي لو طلق احدى نساء 4 ثلاثا په 3 طلاق ثم اشتبات مشتبات چې کومه یوه لیکن وز مباره بڅاکي اوان کرت كل واحده ان تكون هي المطلقه ارې به د دې څه انکار وکړي چې زه مطلقه هم نه یم. لا يقرب واحده دی به نه کې واحده منهن لانه حرمت عليه يداهن یوه پر ارامه او یا دا روا دی ويجوز روا دی ان دا تكون كل واحده ارې ودي چې دا دي چې بل نو خود ودته ناروا ده. یوه خبره ډېره کتاب دلته دا یو ځای نادرې ته ګوري په دا قاعده که مو زده کړه دا یوه قاعده چې مو زده کړله بیخي ډېر علم دی. یو قاعده واوري وایي طهاره دې پکښې وکړي فکر دې وکړي چې فکر یې ولاړی چې دغه ده بس درته قاعده ویل شوې
هر هغه شی که یو وخت اوس مردارو په یو لار د لار روا کېدی هغه په تاره روا دی که یو شی داسې مردار سره ګډ و چې په یو وخت اوان نه روا کېدي پاکې ته ارام نه ده روا نادره واورئ دوه شیان سره ګډ دي یو حلال دی یو حرام دی خو دغه حرام هم یو وخت روا کېږي په دا ځای کې په تاره بس روا دی خوره سره ګډ او که داسې حرام او حلال سره ګډ و چې په تاره نه روا کېدی دغه چې یو وخت نه روا کېدي سړي ته هغه په تاره نه روا کېږي مثال یې درته وایم راله مردارې غوښې اوس هم غوښې سره ګډ دي لس پسونه سره ګډ دي درې مردار دي اووه دانې مردار دي یا عکس دی درک یې راته معلوم نه دی چې کوم یو مردار کوم یو حلال ما چې فکر و چې ستا په نظر مردار پرېږده ولې مردار هم یې وخت روا کېږي که ته چیرې مجبوره شې مړ کېږي مردار نه یې درته روا لیکن ماینې چې سره ګډې شوې یوه حرامه شول درې څوک دي درې دلته په فکر روا ده یا ولې یو وخت داسې کېږي سړي ته فرج روا شي یو وخت داسې کېږي چې ناروا فرج سړي ته روا شي جنا سړي ته وخت روا کېږي دلته په تاره هم نه کېږي دا هم دا قاعده لیکلې دا ته زده کړو عمومي دا قاعده دغه درې نور دا درې د املاین دپاره کافي دا املاین موږ ته انتظار دي دغه دپاره مول خاص موږ ته انتظار دي دغه دپاره دا مسله دغه درې کافي دي په تورو تورې وګورئ دغه مسله د بل وخت نورې مسلې مه کوئ په هغه مو غاړې بندېږي ګناهکاره کېږي دغه نورې به درته وایم او درېیمه بله استفتاء زموږ په دې مرحله کې دا نو کوي اوږده زموږ خلک ګرده پر یوه ځای چې واوري بالا به په دې خبره باندې سر خلاص خلک راولاړېږي بل چاته په ثلاثه طلاق ورکوي په زوره زموږ د امام صاحب پر مذهب مکره طلاق واقع هم دی او دا خلک ضرورت هم لري اوس څه وکړي دا خلک ضرورت لري څه وکړي دا حیله ده ډېر به غوږ ورته نیسي دا اوس به څه کوي نو د بل پر مذهب فتوا ورکوي څنګه ورکوي یو قانون واورئ زموږ قانون دا دی که خپل په مذهب کې د ضرورت د خلاصون هیله وه په بل مذهب فتوا در سره حرامه که د ضرورت د خلاصون خپل په مذهب کې هیله نه وه بیا سړی کولی شي چې په بل مذهب فتوا ورکړي هغه هم هر سړی نه عالم متبهر به ورکوي عالم متبهر په مفتي کې راځي هغه هم یو سړی راځي هر څوک نه خلاص دې ځای ته پام وکړئ موږ وارو نه اوس موږ په مذهب کې د دغه خلاصون چې طلاقونه ورکوي هغه هیلې شته و پنځه هیلې هغه شته چې سړی د طلاق څخه ځان خلاص ډېر به غوږ ورته نیسي اوله هیله که راولاړ شوه ډېره هیله ده خو دغه ګوري چې د هغه د خلقتال دلته مظلوم ظالم فرق نه لري دا دوی طالبان ته لیکي دا زموږ بې علمه ملایان دي دا ورته لیکلي دې ځای ته پام کوئ یوه هیله دا ده چې ظالم مظلوم فرق نه لري هم ظالم ځان په خلاصولی شي مظلوم بلکې د ځانو سره ځای وایي چې د ښځې سره ناست هم ځان په خلاصولی شي هغه دا دی چې هم طلاق د وثاقه سره د بند سره برابر نه در باندې کوي دا نه ظالم غواړي نه مظلوم غواړي دا هر سړی کولی شي بس نه طلاق کېږي مګر خو تر یو تر دوه بالا نه درېیم نه که درې واقع خامخا پر طلاق کېږي په درېیم نه کېږي ګوره دا ته زده کوئ دا کتابونه هر سړی نه په پوهېږي دا ګران دي څه مې درته وویله یوه دا ده چې هغه یو دوه تر دې پورې هغه بیا د ظالم مظلوم پرې نه لري هر سړی خپله کولی د وثاقه څخه طلاق دا یوه هیله شوه مګر و په یوه طلاق په دوه کې هر سړی کولی شي دوهمه هیله هغه دا دی دا خامخا مظلوم ته د ظالم ته نه مظلوم ته توریه روا ده سبحان الله تر دې نو اسانه نشته دا د خدای په لیاز زده کړي پر دې فتوا توریه ورته روا ده چې دی پر تا ماینه په ثلاثه طلاقه ده ته ورته واوه بله ښځه په زړه کې ونیسه درته اظهار مه کوه بله ښځه حتی قانون د ماینې در واخیستې چې پر تا باندې زینبه طلاقه ده ستا ماینه هم زینبه ده په زړه کې دا ونیسه بله زینبه هم نه طلاق کېږي ولا که طلاق کېږي والا یې فتوا ونیسې دا تر مشرقه تر مغربه فتوا هغه فیض الباري وایي که په دغه هیلو لا دا عمل ونه کړي باید نو بیا عقل دې سې مشوره وځینې ولاړ شي که دا هیلې اوله نه وزده نه په پوهې دی دا څو دوې هیلې دا دوه هیله دغه ډېر دا سر هیله حتی وام که د ماینې نوم نه در واخلي بس وایي طلاق په ثلاثه پر تا طلاق ته ووته د کلي ښځه بله په ځین کې ونیسه هغه راباندې طلاق د بل مملکت ښځه په زړه کې که نوم در واخلي چې زینب ستا د ماینې نوم هم زینبه ده دې پوهېږي زینب پر تا په ثلاثه ته ووه بله زینبه په زړه کې همسې دا د خلاص دا یې څو دا یې دوې هیلې درېیمه هیله دا ده چې د طلاق سره متصل انشاءالله ووایه خو انشاءالله په دا لوېدل نه غواړي
په تا لوېدل غواړي خپل په ځان یې واوره دا څونه غټه اعلان دی درته پر تا په ثلاثه طلاقه ده تور توه په ثلاثه طلاقه د نامجلس د یا ناوري په ځان یې واوره هم نه طلاقېږي زر لکه وارې واخنه المخلاص دا دعا ګوري مګر و طلاق په ده وارې دی انشاءالله په ده مه واوره په ځان یې واوره که په ده واورې خو دی نه دا بل څونه غټه اعلان سبحان الله دا که رستري داسې خو څه کوي نو نو دوی بیا دا نه موږ کوشش کړی دي تر دغه نو دا مو دا ټول مدرسو ته هم واستولې موږ وایي چې دا مسلمانان پیدا پر واخلي زده مو شوه که منه شوله او دا څو هیلې شوې درې څلورمه هیله دا ده بله هیله دا ده چې نسبت مه کوه ماینې ته بې نسبته وایه طلاقه ده طلاقه ده طلاقه ده طلاقه ده دی درته وایي طلاقه ده طلاقه ده طلاقه ده چې ورته وایه طلاقه ده طلاقه ده طلاقه بس خلاص په دې چې زر واره سړی وایي نه طلاق کېږي ښځې ته څوک ونه کړي نسبت ونه کړي طلاقه ده ستا ماینه یا طلاقه ده زما ماینه داسې نه وایي دی وایي طلاقه ده ته و طلاقه طلاقه ده و طلاقه ثلاثه طلاقه ده و طلاقه ده طلاقه مګر وما چې نسبت ښځې ته مه کوه دا مو وایي په دې هم خلاص دی دا بله دا بل صورت ته سپام وکړي دا څونه صورت پنځم صورت په کتابت کې راځي هغه په نوشته کې راځي په نوشته کې دا خلک په یو چا باندې ماینه طلاقوي باره قرار راولاړ شي داسې ورته وایي پر تا طلاقه ده خط نوشته کې وایي پر دغه سړي په ثلاثه طلاقه ده ونه څه ګوته ولګو یا ونه څه تکلیف پر وکړه اته تکلیف پر وکړه نه ته طلاق مه کوه چې تلفظ ونه شي په کتابت کې د طلاق نه واقع سر مخلاص وایي تکلیف هم پر وکړه ګوته هم پر ولګو خو په زړه کې نیت مه کوه هغه په کتابت باندې هغه د بل پر دې تکریس کول سړی وکړي خپله یې خط نه نوشته کوي تکریس پر وکړي دی ورته وایي په زړه کې نیت ونه کړي دغه ګرده هیلې شوې اوس نو دغه الفاظ ته بیا پام کوئ اول چې اضافه ورته وکړي د دې هیلې دا دي چې اضافه ورته ونه کړي نه طلاقېږي طلاقه دا دوری مختار 218 جلد اول او رجی مختارم دغه دوری مختار 480 دوم جلد او تحتاوی پر دوری مختار دوم جلد 121 او رحیمیه فتاوای رحیمیه تم جلد 312 او امداد الفتاوا 440 دوم جلد او د دغه هیله چې توریه راواله د دې هیلې حوالې بیا دا دي فیض الباري 584 پنځم جلد خدای تر داسې علما مو قربان کې خدای خو موږ کوششونه دي کړي او رجی مختار جلد اول 224 صفحه او فتاوای تاتار خانیه 422 څلورم جلد او د رجی مختار 499 هغه دوم جلد او خلاصه الفتاوا هغه اتاویا دوهم جلد فتح القدیر 253 دوم جلد بزازیه پرامشتین دی جلد اول 102 او قاضی خان پرامشتین دی 425 جلد اول او جواهر رایق 442 هغه دوهم جلد او هندیه هغه 285 جلد اول او فتح القدیر 253 دوم جلد او امداد الفتاوا 420 دوهم جلد او فتاوای محمودیه 200 اوله دولسم جلد او عزیز الفتاوا 404 هغه دوم جلد او کتاب الفتاوا 24 دوم جلد او په کتاب النوازل 209 جلد حقانیه 412 څلورم جلد او دارالعلوم دیوبند 15 جلد او د دغه ایلیه چې ان شاء الله ورسره وای په ځان یو د دې ایلیه صفه بیا ده تاتار خانیه څلورم جلد 45 عنایه پر فتح القدیر هغه پر فتح القدیر باندې دوهم جلد 40 او عنایه پرامش د فتح القدیر دوم جلد هغه 480 او فتح القدیر هغه پام ورته وکړي هغه دوم جلد 40 او درجه مختار 525 دوم جلد او هندیه 445 جلد اول مجمع الانهر هغه جلد اول 200 او موسوعه فقهیه هغه 90 جلد 440 صفحه او اولولوجیا 450 هغه دوهم جلد او فتاوای کاملیه 14 او سراجه 222 او زاد الفقه هغه 244 او تسیو ترجیه 444 او خلاص الفتاوای 15 دوم جلد او فتاوای رحمانیه 14 دوم جلد او آپ کے مسائل اور ان کا حل 449
649 شپږم جلد او حقانیه 492 هغه 4م جلد او دغه هیله بیا چې د وساقس وینه طلاق کیږي د وساقس هغه بیا 440 وشپېته دوم جلد رد مختار در مختار او شپږم جلد 95 مبسوط د سرخسی او فتح القدیر 252 دوم جلد او عنایه پر فتح القدیر 252 دوم جلد زاد الفقيه 248 او تبین الحقایق 41 دوم جلد 41 صفحه باری رایق 448 دوم جلد او هندیه 254 جلد اول کتاب الاختیار 452 دوم جلد او بزاجیا پرامش دین دی 4 او یا 4م جلد او فروع آغا فروع آغا هم په 350 کې او فقه اسلامي وعدلته 4 جلد اول تاتار خانیه 4م جلد 402 بدایي و صنایع آغا دوم جلد 1 او د پنځمې هیلې چې هغه د طلاق نوشته کې تصدیق د تصدیق لچنیت ونه کېم نه طلاق کېږي دوی مختار دي مختار 450 دوم جلد باری رایق دوم جلد 490 هندیه هغه 290 جلد اول او فتاوی قاضي خان پرامش دي 402 جلد اول زاد الفقيه 218 تاتار خانیه 502 4م جلد او فتاوی ذکریا دارالعلوم ذکریا 4م جلد 150 او عباد الرحمن هغه 4م جلد 514 او فتاوی نوازل 519 جلد او کتاب الفتاوا هغه 113 او فتاوی دارالعلوم دیوبند هغه 9 جلد 55 او فتاوی محمودیه 12 جلد 504 اتیا دا سواله دا داري ویلې د پاره سپیس خدا خبرو ته نن سبا دا بعض خلک د یا ظالمان یا ناپوهان یا د قاضي په نامه یا د بل په نامه هغه خلکو ته طلاقونه ورکوي دغه پنځه د پاره هیلې د خلاصون شوه چې ماش انسان فکر وایي هیڅ هم څه نشي کولای ته اوس دا درته په تورې کې 4 څه وکړي پتا نشي کولای پارڅ چې وکړي سړي ګوري سړي په تورې سر خلاص کې پیڅ رقم په یو رقم 400 چم در سره وکړي ته ځان نه خلاصولای نو چې دوه غټي هیلې په مذهب کې موجود وي د بل پر مذهب فتوا نه جایز ده دا د ظالم د اچا مخنوي په وس خدای په لیاز دغه نو کې واوري په سي طریقې از دکې د ملایانو سم د بیا سره په خلاص بیا پښتنه وکړي د خلکو مرګو مدرسو ته ماستولي الله دې وکړي چې خلک عمل وکړي والله سبحانه وتعالى مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ